ګورو نن بیا هم راغلی د یوې نوې ویډیو سره غواړو چې څنګه انشارټ وکاروو. ملګرو په دغه ویډیو کې ځینې طریقه درته ښیم. د دغې په اړه ما خپل ټلیګرام چینل کې یو پوسټ کړی و چې څوک غواړي چې د انشارټ کورس زده کړي دغلته کتلی شئ ملګرو. په دې کې چې وه 45 نفرو ویلي وه چې موږ غواړو چې د انشارټ کورس یعنې انشارټ ایډیټینګ زده کړو، او تقریبا داسې وه چې 9 کسانو ویلي چې موږ نه غواړو ایډیټینګ زده کړو. نو زه اوس راغلی یم چې تاسو ته په انشارټ کې ایډیټینګ پوره طریقه وښیم. نو ملګرو په دغه ویډیو کې نیمه طریقه درته ښیم، نیمه په روانه ویډیو کې درته ښیم. انشاءالله ټوله طریقه په 3 ویډیوګانو کې شاوخوا خلاصېږي ملګرو. خو کوشش کوم چې زه په 2 ویډیوګانو کې درته ختمه کړم. ملګرو را به شئ په دغه انشارټ باندې به کلیک کوئ. دغه انشارټ چې تاسو ملګرو که چېرته ستاسو سره نه وي کولی شئ چې له پلی سټور نه یې انسټال کړئ. هلته پلی سټور کې ولیکئ انشارټ دغه اپلیکیشن یې درته راځي ډایرکټ یې هغې ځای نه انسټال کړئ. ملګرو چې کله تاسو انشارټ سره داخل شئ په دغه کې تاسو ته دغه ساحه راځي ملګرو. په دغه ساحه کې ملګرو یو تاسو کتلی شئ چې کالج دی، یعنې کالج معنا چې څنګه کولی شو چې یو څو عکسونه سره یوځای کړو ملګرو. په دغه کې بیا تاسو کولی شئ فوټو جوړ کړئ، یعنې عکسونه جوړ کړئ چې هر رقم ته ډیزاین کې غواړئ تاسو دلته عکس جوړولی شئ. دغه انشارټ چې دی خپل ایډیټینګ لري لکه څنګه چې د آیفون دغه موبایل لري. او په ویډیو کې موږ راځو په ویډیو باندې خبر کوو. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ په ویډیو کې ویډیوګان جوړ کړئ. چې کله په هغې په آپشن باندې کلیک کوئ بیا راشئ په دا نیو باندې کلیک کوئ. چې کله مو په نیو باندې کلیک کوئ ملګرو دلته به راشئ یو عکس به راواخلئ. هر یو عکس چې راخلئ ملګرو زه راځم مثلا زه دغلته یو عکس راخلم ملګرو. زه دغه عکس راخلم ملګرو، بیا په دا ټیک مار علامه باندې کلیک کوم ملګرو. دلته اوس دغه اولې صفحې کې ګورئ ملګرو موږ ته دغه چې د خپل عکس ډیزاین راواخیسته. په دغه اول آپشن کې چې دی ملګرو موږ کولی شو چې په دغه کې د ویډیو سایز یعنې دغه سایز انتخاب کړو چې ټیک ټاک لپاره تاسو ویډیو جوړوئ، یوټیوب لپاره تاسو جوړوئ، انسټاګرام، فیسبوک، هر څه لپاره چې تاسو جوړولی شئ ملګرو دلته صرف سایز انتخاب کړئ. موږ راځو ټیک ټاک ورته انتخابوو. دغه ټیک ټاک مو چې کله انتخاب کړه ملګرو اوس راشئ په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. یعنې دغه اول آپشن کې تاسو کولی شئ چې د ویډیو سایز انتخاب کړئ ملګرو، یعنې چې چیش لپاره تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ. اوس راځو ملګرو دغه عکس ګورئ ملګرو. دغه چې دی تاسو کولی شئ چې دلته د کراپ کې هم دغه ټیک ټاک هغه ته واړوئ تر څو عکس راشي. یعنې تاسو به راشئ په دا کراپ باندې به کلیک کوئ. دلته چې دی دغه ټیک ټاک سایز ورته انتخاب کړئ، بیا راشئ په دا ټیک مار باندې کلیک کوئ. یعنې دغه کراپ ته به راشئ. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ دغه د ټیک ټاک سایز ته واړوئ. اوس به راشئ ملګرو دویم آپشن چې زموږ سره کوم یو دی هغه آیډي دی، یعنې موزیک. څنګه کولی شو په یو سندره باندې موزیک ولګوو. دلته تاسو ته وایي که نه آی سپیچ، یعنې دلته تاسو ورته لیکل کوئ او هلته تاسو ته همغه هغه درته ښیي، یعنې چې څنګه تاسو لیکل کوئ هغه درته ترجمه کوي. یعنې همغه رقم ته خپله تاسو خپل غږ نشئ کولی چې هغه کوي. نو دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې یو آی فوټو واچوئ او دلته کولی شئ تاسو لیکل وکړئ هغه درته وایس ته اوړي. او دغه ځای کې ملګرو تاسو کولی شئ چې خپل ریکارډ ورکړئ. په دا ریکارډ باندې مه کلیک کوئ، دلته په دغه باندې کلیک کوئ او 3 ثانیې به صبر کړئ ستاسو ریکارډ به شروع شي. دلته خبرې وکړئ ملګرو ډایرکټ به ستاسو ریکارډ ثبت شي. په دغه ځای کې افیکټس دي، په دغه کې موږ کار نه لرو. راځو موږ ډایرکټ موزیک ته راځو ملګرو. چې کله موزیک ته راغلو په دغه ساحه کې تاسو ګورئ ملګرو بای موزیک. دغه چې دی دغه موزیک چې کوم دی دا په انټرنیټ سره خلاصېږي، خو موږ دا غواړو چې بغیر له انټرنیټ نه وکاروو. را به شئ په دغه مای موزیک باندې به کلیک کوئ. چې کله مای موزیک باندې کلیک کوئ دلته ستاسو چې کوم نظمونه دي یا هر څه چې دی هغه ټول تاسو ته مکمل راوړي ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ ملګرو. دغه ګورئ دلته تاسو چې څونه هغه لرئ هغه ټول راخیستلی شئ. او په دغه ساحه کې چې دی که نه ایکسټراکټ آیډو فرام ویډیو، یعنې په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ چې یوه ویډیو آیډو ته چینج کړئ، یعنې هغه بیا په هغه ولګوئ. مثلا زه دلته راځم یو ویډیو راخلم، مثلا دغه یوه ویډیو ده او راځم په دغه ټیک مار باندې کلیک کوم. ګورئ ملګرو دغه زموږ سره آیډو ته راغله، یعنې تاسو کولی شئ چې د ویډیو نه هم آیډو ورباندې هغه کړئ ملګرو. او په دغه ساحه کې ګورئ ملګرو تاسو ته راغلي که نه وایس افیکټ، یعنې تاسو غواړئ چې دغه نظم یا سندرې اواز بدل کړئ. او په دغه ساحه کې ملګرو تاسو غواړئ چې د دې وایلیوم تیز کړئ یا سلو کړئ ملګرو. په دغه کې غواړئ تاسو د دې وایلیوم څومره سپیډ ورکوئ، پوه شئ ملګري، یعنې د دغې سپیډ د سندرې سپیډ یا نظم سپیډ څومره ورکوئ هغه کولی شئ. او په دغه کې د ایډیټ باندې کلیک کړئ ملګرو. دلته تاسو د دغې اواز تیزولی شئ، اواز سلو کولی شئ، یعنې اخر کې چې شي اواز سلو شي دغه هغه ورکولی شئ. او دغه ځینې خو تاسو معلومات دي هغه ده چې تاسو یې ډیلیټ کولی شئ ملګرو. اوس راځو ملګرو په دا ټیک مار باندې کلیک کوو. دونه خو جوړ شو ملګرو. اوس راځو دا سټیکر واخلئ ته. دلته تاسو دغه سټیکر باندې کلیک کوئ ملګرو. دلته تاسو ته مختلف سټیکرې راځي ملګرو، ځینې بیا انټرنیټ سره هغه کولی شئ کې باسئ. خو دغه ځای کې تاسو عکسونو صفحې ته راشئ، دغلته تاسو خپلې سټیکرې هم ورته اډ کولی شئ. مثلا زه دغه پابجي سټیکرې ورته اډ کوم یا نور دغه ډېر زیات سټیکرې ګورئ ملګرو دلته ته، یعنې ما ثبت کړي هم دي لکه هر رقم ته سټیکرې، لکه دغه شاعري دپاره شو دغه رقم ته سټیکرې تاسو کولی شئ چې ورته اضافه کړئ ملګرو. نو دغه سټیکر برخه اوس راځو په دا ټیک مار باندې کلیک کوو ملګرو. نو ملګرو ویډیو زیاته غټېږي، پر روانه ویډیو کې به انشاءالله د خط ډیزاین په اړه او همدارنګه افیکټ او فلټر په اړه او د فیف په اړه زه تاسو ته معلومات درکوم. انشاءالله 2 ویډیوګانې نورې پرې جوړېږي او نور تاسو ته به انشاءالله د انشاء چې کوم ایډیټینګ دی مکمل طریقه به تاسو ته زده شي. نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. انشاءالله را روانه ویډیو به زیاته مهمه وي. نو که کولی شئ دغه ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نور په لاس پرم د لوی الله